بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په وطن کلیک چینل کې درته هر کله یم. امید دی تاسو به خیریت سره وي. اول خو ټول نه زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ګونګرو نشان ووهئ چې زموږ راتلونکي هر نوی ویډیو تاسو ته په اسانۍ درلاسه شي. دوستانو اوس راځو خپل ویډیو طرف ته. یو دردناکه واقعه د نوخار د اته کلنې ماشومې عوض نور د وژنې په تور 2 تنه نیول شوي. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې د اته کلنې ماشومې عوض نور د وژنې په تور پولیسه 2 تنه نیولي چې یو پکې په خپل جرم اعتراف کړی دی او عدالت هغه د 2 ورځې بدني ریمانډ لپاره پولیسو ته سپارلی دی. د نوخار د زیارت کاکا صاحب د کلي اوسیدونکي عوض نور د تیرې خالی په ورځ له خپلې کشرې خور سره د دیني سبق لپاره تللی وه، خو تر ماښامه کور ته ستنه نه شوه چې کورنۍ یې پولیسو ته خبر ورکړو، خو پولیس هغه ونه موندله او کورنۍ پخپله په موندلو بریالي شول چې وژل شوې وه او د هغې د وژنې په شک کې 2 تنه پولیسو ته په لاس ورکړل. دغه دواړه نیول شوي کسان د 9 په ورځ په نوخار کې عدالت ته وړاندې کړل شول چې عدالت ته د بیان ورکولو په وخت د ابرار په نوم یو تن کس چې عمر یې 18 کاله ښودل شوی دا منلي چې ماشوم عوض نور یې وژلی ده. د نوخار د پولیسو مشر کاشف ذوالفقار د تورونو کسانو تر نیولو وروسته یوې خبرې غونډې ته چې تورن کسان یې هم پکې په پټ مخ رسونو ته ښکاره کړل. وویل چې جنۍ غاړه یې خفه کړل شوې وه او تر وژل کېدو وروسته د اوبو ټینکۍ ته یې غورځول شوې وه. تر اوسه چې کوم لومړني طبي نتایج مخې ته راغلي داسې نه ښکاري چې په هغې د جنسي تېرې شوي وي، خو دا به هغه وخت ښه معلومه شي چې د ډي ان اے ریپورټ نتایج راورسیږي. د عوض نور پلار له تیرو 2 کلونو په سعودي عرب کې مسافر دی، خو د هغې تره ریاض علي شاه کاکا خیلوای تورنکس له دوی سره د جنۍ په موندلو کې مرسته کوله، خو وروسته دوی پوهه شو چې هغه پخپله د هغې په وژنه کې لاس لري. کله چې ماښام شو او جنۍ رانغله نو د هغې د نیکه او نیا په کورنو کې مو ولټوله، خو هلته نه وه. بیا مو په جومات کې اعلان وکړو او پلټنه مو ورپسې پیل کړه. دغه هلک ابرار هم راسره لټوله، خو مونږ یې خطا کولو. کله به یې ویل ما هلته ولیدله، کله به یې ویل ما دلته ولیدله، خو بیا د جنۍ بلې ماشومې خور مونږ ته وویل چې همده عوض نور وړې وه. د عوض نور تره وایي د تورن کس تر نیولو وروسته یې چې له هغه پوښتنې وکړې نو هغه ورته وویل چې د رفیق په نوم یو 15 کلن ټکسیوال هم ورسره ملګری و او هغه یې هم ونیو او بیا یې پرېکړه وکړه چې قانون په خپل لاس کې وانخلي او دواړه یې پولیسو ته وسپارل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن د 9 سهشنبې په ورځ د وژل شوي ماشومې کور ته ورغلی او خلکو ځینې پوښتنې کړي چې څه موده مخکې هم په نوخار کې د مناهل په نوم ماشومه تر جنسي تیرې وروسته وژل شوې وه، خو قاتلین یې اوسه پورې ونه نیول شول. د خلکو په جواب کې وزیر اعلی وویل چې ډېر ژر به په ماشومانو د جنسي تیرې د مخنیوي او د هغو وژونکو ته د سزا لپاره سخت قانون جوړ کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې وایي د 2019 کال په لومړو 4 میاشتو کې په ټول پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیرې 1400 پیښې ریپورټ شوي دي او په 2018 کال کې تر 4000 زیاتې پیښې ریپورټ شوي دي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زه امید ساتم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا د سره شیر او لایک ضرور کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.